کوه که نه پروفیسر صاحب زنده باد زنده باد. دا ګرانو مینهوالو که څوک یې هسې خو دا ټول پښتانه پېژني وشو خو که څوک یې نه پېژني دا پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر دی او انتهایی مینه ناک انسان دی او ډېر مخلص او ډېر خدمتګار. دا اقبال شاکر صاحب دی چې دی ځان نه چې دی نو دا دغه یو مشغوله پیدا کړې ده زمونږ دپاره مو ملګرو دپاره د هالیډې فخروان عمرخیل رور دی اقبال شاکر دی او اسلم سالک دی نو بس زمونږ دپاره هم یو ښه دغه جوړ کړی دی د مدین کې که نه او هالیډې پارک ریسټورنټ نو بس خدای دې راته ژوندي لري راته وی راشه یاره څه کې نو راغلو پوه شوې خپل ځای دی افکار نه یقینا دی که څه شک خپل ځای دی او د ټولو ملګرو شاعرانو ادیبانو بس چې په دې لاره راځي او دلته خدمت کوي هغه دغه خبره هغه عمرخیل ووایي چې کټ پوزي وی بدي بس پلي او دا چیو ډوډۍ چې کوم دی نو بس هغه والله نو هغه دا چې دا کټ پوزي خبره هم دې سره خوا کې وټلې وي هغې ما ته دې ویل چې یاره که څوک راځي که نه نو بس هغه کولی شي چې دی مونږ بیا لکه په دغه هوټل والا سره په دغه باندې دا اوس بیګا راغلي دي د پنجاب نه بیګا تقریبا دا 3 ګاډي دا ګاډي تاسو وینئ دا بره په کوم هوټل کې دغه دي ډېره دي او چې دی نو دا بره د پنجاب دا وینئ دا میلمانه راغلي دي او دوی چې کوم دی نو بیګا ناوخته راغلي او اوس دی زمونږ دا استاد لګیا دی او ډېر تکړه استاد دی ډېر زبردست ټیسټي چې دی نو او دغه چې دی تیاری او دا استاد چې دی ډېر د کار سړی دی ډېر مزېدار ټیسټي یا پراټه او ډوډۍ چپاتي واه واه او املیټ او دا ځوان چې دی ده نه ما وخوړو والله ورته ډېر دغه و که نه نو دا انشاءالله چې دی دا خو دي دغه نه ګل په ورځ به راځي دغه والا پیپسي والا او پیپسي والا به دلته چې دی نو هغه ډیکوریشن دغه چې کوم دی دغه کوي نو راوځي داسې بس ټینشن ماحول دی راوځي قدرتي مناظرو ته او بس چې راغلی داسې مدین کې هالیډې پارک ریسټورنټ د هالیډې هوټل سره دا کوم دغه چې ځي دغه ته کالام ته یو مدین پل دی بس دې سره چې دی نو دا دغه دی دا ریسټورنټ دی او ډېر ښه